السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست کړه یاست په خیر یاست وګورئ جوړ یاست وختونه د ځای کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مو د فارماکولوژي سره اخیستی دی څه ده په هغه کې مو انټاسیډ اخیستی دی د انټاسیډ ډیفینیشن یا تعریف درته کوم دی پر څو اقسامو دی دا زه ښیم دی کوم کیمیکل ریاکشن کې هغه یعنې څنګه کار کوي دی او د ده سایډ افیکټ څنګه دی دا به دې ټوله په دې کې سره د خلاص کوم انټاسیډ چې دی د دوه لغاتو څخه اخیستل شوی دی څه ده انټاسیډ او دا په یاد وساته انټا مطلب یا انټي مطلب خلاف اگینسٹ اور ایسیډ مطلب تیزاب څه ده تیزاب نو دی وایي چې انټاسیډ یو مې دا تعریف یې درته وکړم انټاسیډ ریډیوس هایدروکلوریک اسیډ ان دی سټمک نو دی وایي انټاسیډ چې دی دا زموږ د معدې تیزاب لول چې دی هغه کموي څه ده زموږ کوم تیزاب چې دی هغه راکموي څه ده نو بعض اوقات موږ په معدې کې ډېر سوزي شي یا موږ ته سوایي پر زړه مې ډېر سوزي یا کوم چې جي آر یا جي ای آر ډي په نامه کوم ډیزیز چې ده نو په دې کې چې دی دا زموږ معده چې ډېر سوزي څه ده یا موږ داسې خوراک وکړي چې هغه د وجې تیزاب ډېر سو نو دا شربت چې دی دا انټاسیډ چې دی دا زموږ تیزاب کموي د معدې تیزاب کموي یا هغه تیزاب اثر کموي څه ده نو دا چې دی دا ډېر ژر کار کوي او د یو کم وخت لپاره کار کوي دا شربت څه ده نو د دې خپل اقسام راځي چې د اقسام یې بیخي ډېر دي ما یو مخصوص اقسام راخیستي دي څه ده 4 اقسام مې راخیستي په دې کې کلشیم کاربونیټ دی څه ده اور میگنیزیم هایدروکساید دی څه ده اور ایلومینیم اور هایدروکساید دی څه ده سوډیم بایکاربونیټ دی څه ده پوټاشیم بایکاربونیټ هم راتلی شي څه ده پوټاشیم نو دا بیا څه چم کې اندوی چې دی زموږ معدې ته ولاړ شي نو موږ معدې تیزاب راکم کړي طریقه یې څنګه ده طریقه یې مخته هم درښایم دلته ما چې بیسیک شی په وساتم نو دی څه چم کې زموږ تیزاب نیوټرلایز کړي دا تیزاب چې دی نیوټرلایز کړي څنګه نیوټرلایز کړي دا شربت اوس مثلا دا کیلشیم کاربونیټ چې دی دا رالی د ایچ سی ایل سره وموښلی دی ایچ سی ایل یا د مالګې څخه دا چې بله ګوره موږ په معدې کې مالګه هم پرته ده اوبه هم پرتې دي ایچ سی ایل هم پروت دی ایچ سی ایل چې دی دا د هایدروکلوریک اسیډ شارټ فارم دی څه ده نو دا تیزاب هم پروت دی کیلشیم کاربونیټ رالی د ایچ سی ایل سره وموښلی دی ایچ سی ایل بیا د سوډیم سره وموښلی دی سوډیم بیا د واټر سره وموښلی دی نو دا چې دا د ده کوم تیزاب چې دی دا دغه سو نیوټرلایز سو نو دا چې دا وختي په 0.0 کې پروت و یعنې اسیډیټي موډ کې و دی واوښتی الکلاین موډ ته واوښتی الکلاین موډ ته واوښتی نو چې کله کوم تیزاب چې الکلاین موډ ته واوښتی هغه بې اثره سو نو دې د وجې بیا زموږ معده ډېر سوځي نه څه ده یو دا طریقه استعمالي یو بل طریقه بیا داسې چم کې چې کوم ریډیوس یي پیپسین اکټیویټي پیپسین بیا داسې یو قسم پروټین دی چې دا زموږ په جسم کې پر دوه وخته راوځي یو وخت دا چې دی زموږ پی ایچ چې دی د 6 څخه نور هم کوي نور یې مثال تیزی سټرونګ بل د ده کار دا دی چې دا دغه انسان چې دی د ده دا کار دی چې کوم هغه پروټین چې موږ د بادام یا د دا شي سره خوړلی وي نو د هغه د ماتولو دپاره د هغه د جذبولو دپاره نو دا پروټین کار کوي څه ده دا څو د ده تعریف څه ده دا څو د ده تعریف مکمل څه ده اوس بیا د ده دغه در وښیم میکانیزم اف اکشن دی څنګه کار کوي دلته خو مې در وښوي هاو دی ورک خو هلته بیا نور ډیټیل کې هم در ښیم یو مې قلمدوري کړم دا یو پله دا پیراګراف ګره په یاد وساته چې دا چې ما ته مخکې وویل مال دی څه چم کې الکلاین چې دی دا ډایرکټ د اسیډ سره ریاکټ وکړي چې هغه اسیډ چې دی په الکلاین واوړي دلته یو شی په یاد وساته مین لفظ یې وسرولم یو شی بل په یاد وساته نور چې هر څنګه میډیسن چې دی هغه یو بلاکر کار کوي پر سل باندې یو ریسپټر پروت وي نو هغه ریسپټر بندي مثلا دلته یو ریسپټر پروت وي نو دا ریسپټر بندي په دې کې بیا څنګه کار کوي د دې ډېره اسانه ایزي طریقه ده دی بیا څه چم کې کیمیکل ریاکشن کوي په معدې کې کیمیکل ریاکشن کوي څنګه کې اوس دا ایلومینیم رواج اخیستی دا معدې ته دې واچوي یوازې ایلومینیم نه او ایچ چې دی هغه هایدروکساید شي څه نو دی رالی د ایچ سی ایل سره وموښلی دی ایچ سی ایل واوښتی په ای ایل سی ایل 3 باندې واوښتی دا بیا راځي د اوبو سره وموښلی څه ده د ایچ ټو او سره وموښلی نو دا یو چین جوړ سو په دې نتیجه کې څه چم ستا پی ایچ چې دی ریز سو پورته سو
الکلاین موډ ته واوښتئ، اسید کم شو، نو په دا طریقه باندې دی کار کوي. ایزي طریقه، ایزي سر به در خلاص کړم. دی صرف او صرف زموږ په معدې کې دننه کیمیکل ریاکشن کوي، کیمیکل ریاکشن کوي، څه د ریاکشن کوي چې اسید په الکلاین واړوي. خلاص خبره. هغه که مګنیزیم یې، که سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ یې، یا کیلشیم کاربونیټ یې، نو دا ټوله په دا طریقه کار کوي. څه ده، دا یو سوډیم بایکاربونیټ دی. څه ده، دا ګوره معدې ته راغلی، د نور شیانو سره موښلېدی، ولاړې، نور شیان بیا په معدې کې سره جلا کېږي، اوبه ځینې جلا کېږي، هر شی چې ځینې جلا کوي هغه جلا کېږي. څه ده، کاربن ډای اکساید ځینې جلا کېږي. څه ده، دا د ده دغه شو. څه ده، مکمل پیراګراف شو. په دې کې د یو بل شی ځینې کتئ، ځینې ویې ګوره، لکه دا چې د کیلشیم کاربونیټ دی، دا راغلی د ایچ سی ال سره وموښلېدی، ایچ سی ال سره. نو دلته چیش راغلی سره یو ځای شوله. دلته اوس کیلشیم راغلی، سی او 3 راغلی، پلس 2HCl راغلی. نو دوی بیا څه چم کې دا کیمیکل بیا راغلی مخ ته، بیا ولاړ شي په نور شان ځان بدلوي. د ده دغې چې CL راووتی، د ده دغې چې CA راغلی. نو دا دواړه کوم ایټم ځینې جوړ شو، کیلشیم کلوراید ځینې جوړ شو. دا د بایو کیمسټري کار دی. موږ د صرف دا په یاد وساته چې دی کیمیکل چې دی په دغې کې معدې کې کیمیکل ریاکشن کوي، بس ختم. نور که د هغه ما چې اوس مخته درتول هغه بیا نور ورته وایي. دا زه اکسټرا انفارمیشن در کوم. نو دلته چې شو، کیلشیم کلوراید ځینې جوړ شو، پاتې شو په دې کې بیا H2H یعنې هایدروجن پاتې شو، د دغې چې یو او راغله، نو دا چې راغلی 2O شو، H2O شو، دا چې شو دا واټر شو. په پاتې شو دلته یو بل پروډکټ هم پاتې شو، باره صرف CO2 پاتې شو خالي. هغه چې شو کاربن ډای اکساید شو. د ګوره دونه غټ میکانیزم ځینې جوړېږي باره، داسې ګوره دا د هر شربت بیا خپل ځان ته جلا ریاکشن حساب یې وي. څه ده، په معدې کې صرف یې په یاد وساته چې دی انټاسیډ چې دی زموږ جسم ته ځي، معدې کې تیزاب نیوټرالایز کوي یا بې اثره کوي، یا د مالګ سره وموښلي، یا د اوبو سره وموښلي، یا دوی یو ګرد غټ چین جوړ کړي. څه ده، ختم. دا د میکانیزم اف ایکشن دا دغه تعریف دی. اوس راځو سایډ افیکټ. یو شی په یاد وساته، په معدې شربت کې هم سایډ افیکټ شته. هغه سایډ افیکټ بیا موږ څه چم کوو، هغه موږ په فایده اړوو، خپل د فایدې دپاره استعمالوو. بعض اوقات څه ده، اوس سر خلاصېږي. الومینیم چې دی، د دې سایډ افیکټ چې دی قبض جوړي، یعنې د ده اثر یا د ده غیر اثر چې وي، یا بد واوړي، بد چې واوړي، نو هغه بد په څه شی اړوي، د زموږ په جسم کې قبض جوړي الومینیم چې دی. څه ده، او مګنیزیم چې دی دا بیا موږ په جسم کې ډاریا جوړي. دا سیستم کې ډاریا د بد اوښت دی، هغه ډاریا ده. نو موږ بعض اوقات څه چم وکړو، دا مګنیزیم چې دی دا راواخلو، په قبض کې استعمالوو. لکه دغه ملک اف مګنیزیم چې دی، دا موږ وړو د قبض ماتولو دپاره دا شربت استعمالوو. هغه څه چم کې مګنیزیم چې دی انټاسیډ دی، د ده هغه میکانیزم، د ده کوم سایډ افیکټ چې دی هغه ډاریا ده. نو هغه ډاریا څخه بیا موږ کار واخلو، هغه قبض ماتولو څخه کار واخلو چې دا مګنیزیم واچو، ډاریا جوړه کړي. څه ده، کیلشیم کاربونیټ چې دی دا بیا قبض هم جوړي کدنې کې، یعنې په پښتورګي کې ډبر هم جوړېږي. بعض اوقات کیلشیم کاربونیټ چې دی دا کیلشیم اوکسلیټ باندې واوړي، اوکسلیټ باندې چې واوړي اټومیټیک ستا په پښتورګي کې ډبره جوړېږي. څه ده، او بل دی سوډیم بایکاربونیټ. دا بیا څه چم کې بایکاربونیټ یا نور داسې یو بل شی وي، نو دوی څه چم کې الکترولایټ امبیلنس کې، یعنې سوډیم یې ډېر در کم کوي. سوډیم چې ډېر در کم کوي، د جسم مالګه دي کمه شول، خو هغه منرل دی، په الکترولایټ کې شمارل کېږي، نو هغه یې کم کوي. څه ده، دا د سایډ افیکټ دی. څه ده، بعض اوقات څه چم کېږي چې ته کله داسې شی خورې چې دی پیپسین بندوي کوم انزایم چې ان اکټیو تاړي، نو په دې کې بیا کېدلی شي بعض اوقات په معدې کې سورایم جوړ شي. بعض اوقات داسې وي چې هغه زموږ هغه شیان وي چې لکه موږ یو درانه پروټین خورو، یا بل شی خورو، یا بادام خورو، یا ویټامین ډي د جذبولو، یا B12 یا هغه ویټامین وي چې په تیزاب کې ډېر ښه سم جذبېږي، نو هغه بیا نه جذبېږي. څه ده، نو دا شی بیا سایډ افیکټ لري. دا دا سایډ افیکټ دی. ځینې وخت موږ هغه سایډ افیکټ په کار لګوو، ځینې وخت بیا موږ څه چم کوو، هغه سایډ افیکټ موږ ته تاوان کوي. په دې کې موږ ته چې دی الومینیم او مګنیزیم چې دی دا کار باسي، نور سایډ افیکټ یې څه خطرناک دی. نو مګنیزیم موږ د قبض ماتولو دپاره استعمالوو،
دغه شربت دی. اور الومینیم چې دی موږ د قبض جوړولو لپاره استعمالوو سیده. نو دا قسم قسم شربتان دي. دا منټاسیډ دی، دا هم انټاسیډ دی، ګیوسکان سو میوکن سو. په دې میوکن کې بیا دواړه شته سره، الومینیم هم دی، مګنیزیم هم دی. بیا دا شربت څه چې هم کې موږ ته نه قبض جوړوي نه عملونه راچوي سره. نور د انټاسیډ سو دا سو، او دا بسمیل چې دی دا انټي ډایریل دی سره. دا چې دی د عملو دپاره استعمالیږي. بعض اوقات د ده یو قسم په دې کې مګنیزیم اچولی یا الومینیم اچولی، نو هغه بیا د انټاسیډ کار هم کوي. مثلا داسې دا شربت چې دی د انټاسیډ کار هم درکوي سره. نو دا خو باید دلته نه وي راغلی، خو ما په غلطۍ کې ور اچولی دی. نو نور انټاسیډ شربتان سته بیخي ډېر دي سیده. نو په هغه کې چې هغه څلور شیان وو هغه ټوله په انټاسیډ شربت کې راځي. دا چې دی د ویډیو په دا ځای باندې ختم.